په اول قدم کې موږ د یونیسیار د مؤسسې څخه ډېر منندوی یو او چې موږ ته دغه خدمات را وړاندې کړي دي. د دې کمپ مهاجر د دې بیچاره او ځپلي ولس سره دغه کومک او همکاري کړې دي چې دوی ته د سطح عامې د بخش یو مرکز روغتیایي مرکز یې ورته ټاکلی. نو موږ بیا هم په دغه کمپ مهاجرین کې تقریبا 12.5 کورونه دلته ژوند کوي. نو د دوی دپاره دغه یوه کلینیک بسنه نه کوي. موږ دا غوښتنه لرو چې د کمپ مهاجرین په ساحه کې دي یو بل هم همدغه رقم روغتیایي مرکز جوړ شي دې ولس ته، او د دې ولس دپاره دوا ورته ډېر وي، ځکه چې دا ولس دواو ته ضرورت لري. ولس یې ډېر دی، داسې لکه دا نورو کلینیکانو چې د ښار په ساحه کې هغومره دوا یې دې ولس ته بسنه نه کوي. نو دا زموږ غوښتنه دی د یونیسیار د مؤسسې د خوا څخه چې دوی دې موږ ته بل همدغه رقم روغتیایي مرکز جوړ کړي. کوم روغتیایي مرکز چې زموږ دپاره افتتاح شوی دی، په اول کې خو موږ د دغه کوم چا چې په دې کې هڅې او کوښښ کړی دي د هغو څخه مننه کوو. په دویم صورت کې موږ ولسي خلک د دې علاقې د ډېرې تقریبا 12,000 داسې کورونه به شاید چې وي او تقریبا 118 مسجد ته دي. نو موږ غواړو چې نور هم دوی د خپل کار ته پراختیا ورکړي چې د ټولو صحیح چارو دپاره مکمل اکمالات برابر شي او دغه رقم د دغه کلینیک کې داخل د پاکو اوبو دپاره نور اکمالات برابر کړي او په دغه کومه ساحه کې چې مهاجر دي خلک ستړي دي خلک یې د برمو د پاکو اوبو دپاره خلکو ته اوبه برابر کړي چې کوم مشکلات او میکروبونه د خرابو اوبو څخه پیدا کېږي هغه د مابین څخه ولاړ شي. د یونیسیار د مؤسسې نه ډېره منندوی یو چې زموږ دپاره خدمات وړاندې کړي دي او موږ غواړو چې زموږ د خدمات دپاره نور هم کوشش وشي او د وایو معنا د چې کوم امکانات چې معنا ضرورت معنا کلینیک ورته لري هغه نور هم اماده کړي او دغه رقم زموږ د ولس دپاره یو بل معنا دغه رقم معنا کلینیک جوړ کړي چې زموږ ولس ډېر دی او دغه کفایت نه کوي. نو کوشش د دوی څخه موږ دغه غوښتنه ده چې زموږ سره دغه همکاري وکړي او زموږ د ولس خدمات په ښه توګه وړاندې کړي. بشپړ روغتیایي مرکز د مختار د مهاجرینو د کمپ دی چې د یونیسیار د خوا مالي ملاتړ شوی دی. دوا او مؤسسې په واسطه تطبیق شوې ده. دا پروژه د $2,28,000 په اندازه د بودیجې لګښت یوه بودیجه وه او دا کلینیک چې دی بشپړ روغتیایي مرکز دا معنا چې د 15,000 کورنۍ دپاره دا کار کوي. د کورنۍ یو سیستم لري ساته چې 24 کسه مکمل ډاکټران او کارګرانو د دغه سټاف لري. 22 کې شروع تقریبا 9 میاشتې وخت یې نیولی. 2023 لا خلاص نه دی. 2023 په نیمایي کې شروع شو چې زیات وروسته وه 9 میاشتې کې شروع شو. تقریبا 9 میاشتې 10 میاشتې وخت نیولی دی. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره